رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نو مولانا شاه فیصل حقانی سره د روژې ماسوتن څنګه چې موږ تاسو ته پته ده چې په دنیا کې مختلف مذهبونو والا خلک ژوند تیروي د مختلف مذهبونو د لاندې. دغه شانتې په دې مذهبونو کې یو مذهب اسلام هم دی او د اسلام د لاندې مسلمانان خپل ژوند تیروي. د مسلمانانو اسلامي اقدار چې څومره هم دي په هغې کې د ټولو نه بنیادي د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د حدیث د مفهوم مطابق چې بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیادونه 5 څیزونه دي. یو په هغې کې کلمه طیبه، دویم په هغې کې مونځ، دریم په هغې کې روژه، څلورم زکات او پنځم حج. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې د اسلام بنیاد 5 څیزونه دي. نمبر 1 په هغې کې کلمه طیبه، نمبر 2 مونځ، نمبر 3 روژه، نمبر 4 زکات او نمبر 5 باندې حج راځي. نور دا عبادت خپل وخت دی، خپل ټایم دی او خپل ځای دی. خو روژه چونکې یو داسې عبادت دی چې دا په کال کې یو میاشت صرف د دې مثال د یوې میلمنې په شانته دی. پښتانه داسې یو قوم دی چې هغوی خپل میلمه ته ډېر په درناوي سره د زړه د کومې نه هرکلی وایي. په دې وجه باندې د پښتون په حیثیت سره او د مسلمان په حیثیت سره مونږ روژې ته د زړه د کومې نه هرکلی وایو. د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها محترمه مکرمه، هغوی د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم نه یو حدیث نقل کوي. هغوی فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام وفرمایل د شعبان میاشت وه چې شعبان کې د الله تبارک وتعالی له خیر و برکت واچوي او دې نه بعد یو میاشت را روانه ده چې هغه میاشت ډېره زیاته د خیرونو او د برکتونو میاشت ده. الله دې مونږ هغې ته ورسوي. د هغې روژې دې الله په مونږ باندې ونیولې کړي. د هغې د قیام اللیل یعنې د شپې د ولاړې د عبادت توفیق دې الله مونږ له راکړي. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د خپل ځای نه پاڅېد، خپل لنګ مبارک یې کلک کړ او د الله په عبادت کې مشغول شو. د دې حدیث مبارکه نه د رمضان د اهمیت اندازه مونږ ته صفا صفا لګېدی شي. اوس په مونږ دې طرف ته ځو چې د روژه چونکې راله، د رمضان مبارک دا میاشت راله، د دې دپاره شرایط څه دي؟ شرایط یعنې شرط د څیز چې نو دا د څیز نه بهر. نو د دې روژې دپاره شرایط دا دي. نمبر 1 شرط چې کوم دی نو د روژې دپاره هغه اسلام دی. که یو سړی کافر دی او هغه روژې نیسي نو د هېڅ څه فایده هغه ته نه حاصلېږي، بلکې د ټول نه لومړی شرط د رمضان المبارک د روژې نیولو دپاره هغه اسلام دی. دویم شرط د هغې دپاره بلوغت دی چې یو سړی یا یوه ښځه یعنې یو هلک یا یو جنۍ دا بالغان شي نو دوی باندې روژه فرض ده. که ماشومان باندې موږ روژه نیسو نو د هغې ځان له یو خبره ده. اوس د دې بلوغت پته به څنګه لګي؟ نو د هلک دپاره 3 نښې دي او د جنۍ دپاره 4 نښې دي. نمبر 1 نښه د هلک دپاره دا ده چې ده ته غسل لازم شي، یعنې ده باندې غسل واړېږي. که هغه په ویښه باندې ده په ځان واړو یا په اودو باندې په ده باندې واوړېده. نمبر 2 چې کوم دی نو زیرینه بال چې ویښته د ده رال نو په ده باندې روژې فرض دي. او نمبر 3 د ده عمر چې 14 کاله یا 15 کاله شو نو په ده باندې روژې فرض دي. د جنۍ دپاره دغه 3 شرطونه لازمي او دغه شان د روژې په شرایطو کې 3 نمبر شرط عقل دی چې یو سړی لیونی ني یا یو سړی دومره ډېر بوډا ني چې هغه عقل بیا کار نه کوي. کله کله د مرض د وجې، د بوډاوالي د وجې او د لیونتوب د وجې د انسان عقل کار پرېږدي. نو دا 3 شرط شو. 4 نمبر شرط د روژې نیولو دپاره هغه طاقت او قدرت دی چې یو سړی روغ موټی صحتمند دی نو دی به روژه نیسي. که چېرې دی بیمار وي نو دی به روژه نه نیسي. د بیماري چې کوم دی نو یا همیشه بیماري او یا څه لږ وخت دپاره بیماري بیا دی روغ شي. لکه همیشه بیمار داسې چې یو سړي نه ډاکټر ګرده لرې کړه نو ده که خو دوباره ګرده اچېږي خو چونکې دی نشي اچولی، دی غریب دی، هغه ځان نه خبرې دي. خو بهرحال ده که یو ګرده نشتی چې ده که ګرده نشتی نو ده ته دا اجازت دی چې دی دا روژې وخوري او دی به د دې روژو بیا بعد کې
فدیه ورکړي نو دغه وخت داسې شي. یو سړی اوس داسې بیمار دی چې هغه اپریشن کړی دی او ډاکټر هغه ته وایي چې ته روژې وخوره، نو د هغې نه بعد بیا دی ښه شو دی به روژې نیسي. یو سړی داسې بیمار دی چې هغه مثال بوډا دی هغه نشي نیسلی، د هغه حکم هم دې ته شیخ فاني ویلی شي. پنځم نمبر شرط چې مسافر نه او په خپل کلي کور کې نو ته به روژې لازمي نیسي. او شپږم نمبر شرط داسې زنانه چې هغې ته حیض راشي یا نفاس. حیض مطلب مینسز وینه، نفاس چې کوم ماشوم وشي او د هغه نه بعد وینه راځي نو هغې ته نفاس وایي. ماله به یاد راکوئ او په یو بل پروګرام کې به انشاءالله د الله په فضل سره بیا ملاقات کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.